بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې ښځه د خاوند بغیر اجازته د پلار کره کلی سي او که یا. فتاوا قاسمیه جلد نمبر 23 صفحه نمبر 55 هغه لیکلي دي چې ښځه چې کله د پلار کره ځي دې ته د دغه تګ حق سته، لیکن د خاوند په اجازت سره به تلل پکار وي. او د پلار کره د کلو دا مطلب هم نه دی چې هر هفته دې روانه وي، د خاوند د کور نظام خراب کی، بلکې میاشته دوې میاشته کې د خاوند د مرضي مطابق چې څومره ورځې شپې په خپل اپس کې سره خوښه کړله هغومره شپې به د پلار کره کوي. او داسې نه وي چې هر وخت روانه وي. دا کلل هم یو داسې مسله جوړه کی چې د ښځې او د خاوند په مابینځ کې تعلقات خراب سي. باید په یو ښه طریقه سره که د پلار کره ځي هم د خاوند په اجازت سره، او په ورځو شپو کې باید د خاوند د مرضي خیال وساتي. هسې نه چې په میاشتو میاشتو بیا هلته ناسته وي او په دې باندې د خاوند سره تعلقات خراب کړي. او کم چې غیر محرم رشته داران دي د هغو کره د خاوند بغیر اجازته تلل قطعا جایزه نه دي، بلکل جایزه نه دي چې ولاړ سي. خامخا به د خاوند څخه اجازت اخلي. په حواله سره د فتاوا خانیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 646 وعلى هامش الهندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 443 شامی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 388 النهر الفائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 219. نو پکار دا ده چې هر عمل کوي خاوند په اعتماد کې اخی. که چیرې ښځه دا وغواړي چې زما د کور جوړ وي، زما د خاوند سره ښه تعلقات وي، دې ته دا ضروري ده چې په هر کار کې خاوند خبر وي، هغه په اعتماد کې اخستی وي. یعنی چې د پلار کره ځې د خاوند څخه اجازت واخله، نو چې ته د پلار د کوره کله یو کور کله بل کور کله بل کور، دا باندې خو به دا ښځه بالکل لعنت دی چې د خاوند بغیر اجازت دا بیا په کلي ګرځي. په کار دا ده چې د پلار کره هم یو ښځه د خاوند په اجازت سره ولاړه سي. هلته دې هم بیا که د یو چا کره ځي، د یو بل قریب کره د ورځې د سره یا د غنټې د پاره، نو هم د خاوند ته ټلیفون کوي، د خاوند څخه اجازت اخی. پس د دې چې بعد کې خاوند په خبریږي د دې تعلق سره خرابیږي، د هغه څه دا غوره او بهتره ده چې اول سره څه خاوند په اعتماد کې واخي، یو ټلیفون یې ور وکړي، په رور په پلار زنګ ور ووهي، ټلیفون ور وکړي چې زه پلاني کره ځم. پر خاوند به اعتماد هم جوړ سي، د خاوند به بروسه هم باندې راسي او کور به هم جوړ وي. همیشه به خوشحاله وسیږي. زموږ خو همیشه دا ښځې په خپل غلطي سره خپل کور خراب کړي او بیا د ځان غلطي هم نه بولي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.